السلام علیکم قدرمنو او نازولو ملګرو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پښتو مشهور شاعر ضمیر خان ضمیر باره کې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي خبرونه وایي چې هغه په ټریفیک اکسیډنټ حادثه کې وفات شوی دی او مړ دی. هغه ته دعاګانې هم کړي دي او ویلي دي چې الله پاک دې ورته جنت الفردوس ورکړي او ورسره د هغه کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتنه هم کړې ده. خو حقیقت څه دی؟ آیا رښتیا همداسې ده چې ضمیر خان ضمیر وفات شوی دی او کنه دروغ دی؟ د ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې په ټول حقیقت خبر شئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ درورسي. قدرمنو ملګرو، تاسو سره مې د ضمیر خان ضمیر په باره کې خبره کوله چې د هغه د مرګ خبر خلکو ډیر زیات شیر کړی دی، یعنی خور کړی دی. خو کله چې موږ د دې خبر باره کې سرچ کول شروع کړل او غوښتل مو چې په حقیقت ځان پوه کړو، نو د ضمیر خان ضمیر یو ویډیو مې مخې ته راغله چې په هغې کې ویلي چې مرګ حق دی او د مرګ نه خلاصېدل نشته. خو ما پسې یو چا دروغ ویلي دي او دروغ خبرونه یې راپسې شیر کړي دي. زه بالکل روغ جوړ یم او دغه خبر په باره کې خلک ما ته رنګونه کوي او زما د صحت پوښتنه کوي. هغه ټولو مینوالو ته یې ډاډ ورکړی چې کوم د ده په مرګ باندې غمجن دي، هغوی ته یې ویلي چې زه بالکل روغ جوړ یم او په ما هیڅ هم نه دي شوي. د دې ویډیو کتلو نه پس هغه کس لا شرم پکار دی چې داسې دروغ خبرونه شیر کوي او انټرنیټ ته یې خېجوي، ځکه چې دا یو ډیر غلط کار دی او په دې سره انسان ډیر زیات په تکلیف کې کیږي. پښتانه دې الله پوه کړي، دوی چې کله هم د یو بل نه سوځي نو بیا داسې کارونه شروع کړي چې په هره طریقه د یو بل ټارچر کولو او راپرځولو کوشش کوي. نو غوښتل مو چې دا حقیقت تر تاسو درورسو چې ضمیر خان ضمیر روغ جوړ دی، هیڅ هم پرې نه دي شوي. هر څوک چې بغیر تصدیق او تحقیق نه خبرونه شیر کوي نو باید ډډه ترې وشي او هغه پوه کړل شي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. په آینده کې له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.